خبر مقاومت جبهه 11 ورځې کې 50 طالبان وژلي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. د مقاومت په نومي جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې دوی وفادار جنګیالو په خپل عملیاتو کې 50 طالب ځوانان وژلي دي. هغه ویلي چې دا کسان په کابل، ننګرهار، بغلان، پنجشیر، تخار، لغمان، کاپیسا، کندوز، فاریاب، بلخ، پروان، بدخشان، جوزجان، بادغیس، سرپل، غور، فراه، سمنګان، لوګر، هرات او میدان وردګ کې په نښه شوي دي. طالبانو د مقاومت جبهې دغه ادعا په هکله څه نه دي ویلي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.